کړموي د زړونو روش بیا د رمضان نشتی کړموي د زړونو روش بیا د رمضان نشتی ډیر وخت انتظار و مرحبا د رمضان نشتی کړموي د زړونو روش بیا څوک په خپل نور کړي تر اعلی العلیین رسان کړي به جنتونو ته رښتیني مؤمنین رسان څوک پکړي په قهر تر اسفل سافلین رسان. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العلي العظيم. اورونو مومنان، شکارا خبره ده چې انسان الله عز وجل ضعیف، ناتوانه او کمزوري پیدا کړی دی، بلکې انسان کمزوري نه یوازې چې په جسمي لحاظ ده، بلکې په فکري لحاظ باندې هم انسان کمزوري دی، په رواني لحاظ باندې هم کمزوري دی، په قلبي لحاظ هم کمزوري دی. یو څوک چې ناتوانه وي، کمزوري وي، د هغه څخه خامخا تېروتنې کېږي، ګناوې کېږي، داسې کارونه ځینې چې د حقیقت څخه لرې وي، د حقیقت خلاف وي، داسې کارونه ځینې ترسره کېږي چې هغه مناسبې نه وي. نو په دې لحاظ باندې چې الله عز وجل انسان ناتوانه پیدا کړی دی، ګناوې ځینې کېږي، تېروتنې ځینې کېږي، نامناسب کارونه ځینې کېږي، نو دا چې الله عز وجل انسان داسې جوړ کړی دی، د حل لاره هم ورته پیدا کړې ده. الله په قرآن کې فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، وایي بېشکه د انسان نیکۍ چې دي هغه د انسان بدۍ رژوي. که چیرې د انسان څخه ګناهونه کېږي، انسان که چیرې نیک کارونه ترسره کړي، د انسان دغه نیک کارونه، د انسان هغه بد کارونه، هغه تېروتنې، هغه ګناوې له منځه وړي، رژوي یې. دا یې الله عز وجل د حل لاره پیدا کړې ده. مګر پکار هم لږ فکر کول پکار دي چې نیکۍ کمې نیکۍ انسان ترسره کړي، ډېرې ګټې به یې کړې وي. تاسو وګورئ په دنیا کې خلک چې کسبونه کوي، ځینې د خټو کارونه کوي، ځینې تجارت کوي، او ځینې نور کسبونه لکه تجاري و، بنایي و، او ډېر ته ورته نور کسبونه چې دي دا ترسره کوي. خو هر پلار چې کله د زوی لپاره کسب انتخابوي، کوشش کوي چې یو داسې مني انتخاب کړي چې هغه هم ښه ګټمنې وي او هم هوسا وي. دغه کسبونه چې خلکو انتخاب کړي دي، هر یوه په خپل پوره فکر سره کوشش کړی څو د ځان لپاره یو داسې کسب انتخاب کړي چې هم ډېرې زیاتې ګټې ولري او هم هوسا وي. نو په دغه ترتیب باندې لکه انسان چې د پیسو لپاره کار کوي، د دنیا د دې فاني ژوند د ګټو لپاره کوي، ده لره پکار ده چې د اخروي ژوند لپاره هم دغسې فکر وکړي، یعنې د نیکیو د کولو لپاره کوشش وکړي، هڅه وکړي چې داسې نیکۍ ترسره کړي چې هغه نیکۍ هم اسانه وي، هم په لنډ وخت کې ادا کېږي، او هم ډېر ډېر ثوابونه پر مرتب وي. داسې نیکۍ ترسره کړي، دا د انسان لپاره یوه لازمي خبره ده. نو په دې منظور باندې داسې مواقع، یعنې داسې ځایونه ډېر دي چې په هغه وختو کې لږ نیکۍ کول، اسانه نیکۍ کول زیات ثواب دی. نور ځایونه به پرېږدو. اوس چې موږ او تاسو په روژه کې قرار لرو، د دې روژې په میاشت کې یوه ستره نیکي چې په لنډ وخت کې ډېرې لاسته راوړل کېږي، هغه اعتکاف کول دی. اعتکاف کول اصلا درې ډوله دي چې ور وپېژندل سي، بیا به یې پر فضایلو خبرې وکړو. یو اعتکاف کول واجب دی، که یې څوک ادا نه کړي سزا ورکول کېږي.
اعتکاف هغه اعتکاف دی چې یو سړی پر ځان باندې نظر ومني که زما دا پلاکی کار خدای را ترسره کړي زه به یوه ورځ یا 10 ورځې یا 20 ورځې اعتکاف د الله د رضا لپاره کوم. پر ده به نظر وي چې دی به اعتکاف کوي. اوس نو که چیرې د دغه سړي هغه کار ترسره سو اعتکاف باندې واجب دی، خامخا به یې کوي. او یا کار یاد نه کړي دغسې ووایي چې پر ده باندې د 15 ورځې اعتکاف نظر وي. دغه نظر چې ده کښېښودی پر ده باندې د هغه اندازې اعتکاف ادا واجب ده، دا وجوبي اعتکاف. او یو اعتکاف نفلي اعتکاف دی. نفلي اعتکاف هغه اعتکاف ته ویل کېږي چې یو سړی هر وخت چې زړه وغواړي، که هره میاشت وي روژه وي او که بله میاشت وي، یوه شپه یا 2 یا 3 یا 15 او د اعتکاف د اصولو شرایطو سره سم اعتکاف ترسره کړي، دغه اعتکاف نفلي اعتکاف دی. او دریم اعتکاف سنت اعتکاف دی، هغه ټاکلی وخت لري. دغه سنت اعتکاف د روژې د میاشتې په آخرو 10 ورځو کې ادا کېږي. دغه اعتکاف د اکثرو علماو پر مذهب باندې سنتي موقت اعتکاف ویل کېږي، ځکه نبي هیڅ وخت دا اعتکاف نه دی پرېښی، بلکې په کم کال چې د رحلت یعنې آخر کال او د وفات کال او په هغه کال باندې 20 ورځې اعتکاف وکړي او یو بله میاشت ټوله میاشت د روژې اعتکاف وکړي چې وروسته به هغه حدیث بیان سي. نو په دې منظور باندې سنت موقت اعتکاف چې په آخرو 10 ورځو کې کېږي د دې ډېر زیات فضایل دي، بلکې د ټولو ډولو د اعتکافو فضایل زیات دي. که واجب اعتکاف دی، که نفلي اعتکاف دی، که سنت موقت اعتکاف دی. مولانا صاحب رحمت الله علیه لیکي وایي د اعتکاف مطلب دا دی، د اعتکاف هغه منظور هدف دا دی لکه یو څوک چې د یو چا دروازې ته ورسي هغه ته ووایي چې زه ستا د دروازې څخه نه ولاړېږم تر څو چې ته زما مقصود را حل نه کړې. یا زموږ او ستاسو په پښتني لحاظ باندې دا یو شی پلانکي سړي د پلانکي پر کور باندې شومي نیولې ده، یعنې شومي دا معنا چې زه هېڅ نه خوراک کوم نه څښل کوم تر څو د زما مطلب را ترسره نه کړې. څوک چې اعتکاف ته لویږي د دې مطلب دا دی لکه د الله په کور کې چې یو څوک غاړې کښېږدي او دا ووایي چې الله ته پر ما رحم ونه کړې، ته ما د خپلو محبوبو دوستانو څخه جوړ نه کړې، ته زما مقاصد را ترسره نه کړې، زه نه ولاړېږم، نه کور ته ځم، نه کاروبار کوم، نه ګټه کوم، نه د مسجد څخه د باندې بې له ضرورته وځم. یوازې او یوازې مطلب دا دی چې الله ته راسه راضي سه. نو موږ او تاسو لیدلی دی چې په دې کلیوالي لحاظ باندې، په منطقوي لحاظ باندې یو چا د بل چا پر درګاه باندې شومي نیولې وي، حتما هغه کار ترسره کېږي. نو یو څوک چې د یو داسې غیرتمند ذات او یو داسې عظیم ذات چې په دنیا کې هیڅ ساری او مثال نه لري د هغه پر دربار باندې شومي ونیسي، د هغه په دربار باندې غاړه کښېږدي چې کس پر ما باندې رحم وکړي، دا کس به نو کله خالي لاس ولاړ شي. او د الله ورکړه داسې ورکړه نه ده لکه د بندګانو ورکړه، داسې اعطا یې نه ده لکه د بندګانو ده، بلکې د الله جل جلاله یو ډېره لږه ورکړه دومرې زیاته ده چې د دنیا او د مافیها سره برابره ده، لا تر هغه زیاته ده. نو په دې اړوند باندې یو څو حدیثونه را نقلوو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه را نقل سوي دي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية. الحديث حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کی وای رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روژې په اولو 10 ورځو کې اعتکاف وکړي. کله چې هغه اول 10 ورځې پوره سولې بیا یې د مابین د 10 ورځې اعتکاف ترسره کړي، یعنې د اولو 10 ورځو متصل یې دا د مابین د 10 ورځې هم اعتکاف وکړي تر شلمې پورې. کله چې شلمه ورځ راله نبي علیه السلام د خیمې څخه سر راویستی، په یو ترکي خیمه کې د منځ 10 ورځې اعتکاف ترسره کړی و
او صحابو ته یې وویل چې ای اصحابو ما ته داسې ښکاره سول چې د قدر شپه یعنی د شب قدر په اولو لسو ورځو کې دی، نو ځکه ما اول لسو ورځې اعتکاف وکړي. بیا ما ته وښودل سول چې د قدر شپه د منځ په لسو شپو کې ده، نو ځکه ما د منځ لس شپې اعتکاف ترسره کړي. وروسته بیا ما ته وښودل سول د ملایکو د خوا څخه چې د قدر شپه په اخرو لسو ورځو کې ده، نو زه اوس غواړم چې اخر لسو اعتکاف ترسره کړم په تاسو کې ای اصحابو هر یو که د دې غوښتنه لري چې زما سره په اعتکاف کې واوسېږي رادې چې زما سره دې اعتکاف ترسره کړي. په دغه لسو ورځو کې هم ما ته د قدر شپه وښودل سول چې پلانکۍ شپه ده، خو زما څخه هېره سوه. نبي علیه السلام فرمایي وایي ما ته په د اخرو لسو ورځو کې وښودل سوه خو زما څخه هېره سول. دومره مې په یاد ده چې کله د قدره په شپه باندې ما الله ته سر پر سجده ایښی و، زما سر په خټو کې و، یعنې چې د قدر شپه وي په د راتلونکو شپو کې په هغه شپه به باران وسي. ابي سعید خدري رضی الله عنه فرمایي وایي کله چې د 21 شپه سوه باران وسو، مسجد وڅڅېدی، په مسجد کې شالۍ اوارې وې، اوبه پکښې ودرېدلې. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تندی ولیدی چې په خټو او په اوبو باندې لړلی و. نو زه پوه سوم چې دا تېره شپه یعنې د 21 شپه د قدر شپه ده. د اکثرو علما پاک دی چې د قدر شپه ټاکلې ورځ نه لري، په د اخرو تاک شپو کې ده، خو کله 21 وي، کله 25 وي، کله 23 وي، کله 28 وي، کله 29 وي، ټاکلې معیار نه لري. نو دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قدر د شپې د پیدا کولو لپاره اعتکاف کاوی، نو معلومه خبره ده چې د قدر د شپې د پیدا کولو لپاره اعتکاف تر ټولو ښه وسیله ده. که چیرې یو څوک وغواړي چې د قدر شپه پیدا کړي، زورو میاشتو یې فضیلت زیات دی او د زورو میاشتو تر عبادت ثواب زیات دی، هره دعا پکښې قبلیږي او یقینا یو انسان پکښې بخښل کیږي او یقینا انسان ته جنت په لاس ورځي او یقینا په دغه ورځ باندې که یو څوک وغواړي د الله د دوستانو او د اولیاو څخه جوړېدلی سي، نو یو داسې عظیم نعمت ښکاره خبره ده چې د اعتکاف په وجه باندې لاسته راځي. ولې په دې وجه باندې اعتکاف په وجه لاسته راتللی سي؟ د ده خوب چې په مسجد کې اوسېږي، د ده خوب کول هم عبادت دی. هغه د قدر شپه چې عبادت تر زورو میاشتو ثواب زیات لري، هغه په هغه صورت کې چې سړی هغه ټوله شپه عبادت الله ته وکړي. نو یو څوک چې په مسجد کې وي، یو څوک چې معتکف وي، د هغه خوب کول هم عبادت دی، خوراک کول یې هم عبادت دی، خبرې کول یې هم عبادت دی، لمونځ او وظیفه خو یې د شکه وتلې عبادت دی. یعنې که چا اخرې 10 ورځې اعتکاف کړي، دغه کس به د زورو میاشتو عبادت ترلاسه کړی وي، ځکه چې دغه شپې 10 شپې دی ټوله په مسجد کې دی، خو یا به خوراک کوي، یا به خوب کوي، یا به وظیفه کوي، یا به خبرې کوي، ټول یې پر عبادت باندې حساب دي. د الله سره شپې د شپې او د ورځې عبادت ترسره کړی دی. دا څومره ستر امتیاز دی چې انسان ته رسېږي. خو یوه خبره چې مې بیا ایره نه سي، هغه خبره ده چې دغه امتیاز یوازې د نارینهو لپاره نه دی، دا امتیاز الله و ښځو ته هم، د ښځو لپاره هم پکار دا ده چې په خپل کور کې یو ټاکلی ځای د لمانځه لپاره ولري. د یو خونې یو کونج چې یو پاکه خونه وي، هغه کونج وټاکي چې زه په دغه کونج کې لمونځ کوم، دا زما مسجد دی. که یوې ښځې ټاکلی نه وي، اوس یې هم ټاکلی سي چې روژه راسي. په کور او په دننه د حویلۍ کې یو خاص ټاکلی ځای د لمانځه کولو او عبادت کولو لپاره وټاکي او پر هغه ټاکلي ځای باندې کښېني، د هلته اعتکاف ترسره کړي، د هغه ځای څخه بې له ضرورته نه راوځي، یوازې د اوداسه لپاره او یا د ضرورت پوره کولو لپاره. نه تنها چې دا امتیاز الله عز وجل نارینهو ته ورکړی دی، بلکې دغه امتیاز الله عز وجل ښځو ته هم ورکړی دی. د ښځو لپاره لا هم ډېره هوسا ده، ځکه چې په کور کې یو ټاکلی ځای د مسجد په نوم وټاکي، پر هغه ځای باندې اعتکاف ترسره کړي او د دې تر څنګ چې اعتکافرانو سره کوي، په خوله باندې د کور په کشرانو انجونو باندې د کور کارونه هم ترسره کوي. دا څومره د فضیلته ډکه خبره ده چې یو انسان ته د دنیا د کارونو تر څنګ دومره ستر امتیاز چې په دغه امتیاز په وجه باندې یقینا یو چا ته د قدر شپه په لاس ورځي، دا ډېره ستره خبره ده. نو پکار دا ده
چې زموږ د دغه امتیاز چې اعتکاف دی د نارینه ورونو تر څنګ زموږ خوندې هم د دې څخه ګټه پورته کړي. یوازې نارینهو لپاره دغه ستر امتیاز بلکې ښځې هم کولی شي چې د دې امتیاز څخه ځان برخمنې کړي. او بله عجیبه لا دا ده چې د الله عز وجل نعمتونه او د الله امتیاز چې خپلو بندګانو ته یې ورکړی دي دومرې زیات. یو عالم لیکي وایي به بهانه مې د حد به بهانه مې د حد داسې امتیازات دي داسې نعمتونه دي چې مفت یې نه ورکوي مازې په بهانه باندې یې ورکوي. نو په دې منظور باندې زموږ د امام صاحب رحمت الله پر مذهب باندې اعتکاف تر یوې شپې تر یوې ورځې کم نسي کېدلی. خو د یارانو مذهب دا دی د امام محمد او امام ابو یوسف رحمهم الله مذهب دا دی چې یو څوک د یو څو ثانیو لپاره مسجد ته ورځي هم د اعتکاف نیت وکړي نیت یې صحیح دی او فتوا هم په قول د یارانو ده. نو په دې منظور باندې که چیرې یو مسلمان ورور مسجد ته راځي هر کله چې مسجد ته راداخلېږي نیت د اعتکاف دې کوي. کله چې نیت د اعتکاف یې وکړي دومره قدر چې زه په مسجد کې یم لمانځه کې اوسېږم زما نیت د اعتکاف دی. نو 5 وخته چې یو مسلمان ورور مسجد ته راځي د 5 وختو ثوابونه چې سره راجمع کړل سي دغه وختونه چې دی 5 سره په مسجد کې تېروي دا د یوې ورځې د سره راجمع سي بیا د یوې هفتې د سره راجمع سي او بیا د میاشت د سره راجمع سي. کلونه کلونه اعتکاف ځینې جوړېږي. دا څومره ښه اسانه او څومره لنډه بهانه ده د الله عز وجل دې ستر امتیاز ته د قدر شپې ته. نو دا کار او دغه کړنه هم مؤمن مسلمان ده چې ترسره یې کړي. په بل حدیث کې راځي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. ده حضرت ابن عباس رضي الله عنه څخه روایت دی مبارک فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د معتکف په شان کې وفرمایل چې د اعتکاف کوي وای دغه کس که الله جلاله د ګناهونو څخه خلاصوي دا یو امتیاز دا چې څنګه یې خلاصوي وروسته به خبره باندې وکړو. او بله خبره دا ده چې معتکف کله په اعتکاف کې وي الله جل جلاله د داسې کارونو ثواب وله ورکوي چې ده نه وي ترسره کړي د ګناهونو څخه یې داسې خلاصوي. کله چې یو څوک په مسجد کې نه وي د باندې په بازار کې وي په کور کې وي د خلکو سره په دارومدارو کاروبار کې وي انسان عاجزه دی لکه مخکې چې موږ خبره پر وکړل د انسان څخه اشتباه کېږي په کاروبارو معاملانو څخه ځینې کېږي او د انسان څخه درواغ ویل کېږي د انسان څخه غیبت کېږي. کله چې یو مؤمن مسلمان ورور په اعتکاف کې وي د دې ټولو شیانو څخه خلاص دی ځکه زمینه سازي نه ورته کېږي. شیطان ځینې لرې دی د شیطان داسې یوه لاره نسي ورته جوړېدلی چې په مټ ایډۍ واخلي په داسې یو ګرداب کې یې واچوي او په یو داسې ګډي کې یې واچوي چې هغه سترې ګناوې وي. د دغه سترو ګناو څخه الله د اعتکاف په وجه باندې مؤمن مسلمان ورور محفوظ ساتي. او بله خبره دا چې الله جل جلاله معتکف ته د داسې نیکیو ثواب وله ورکوي چې د نه وي ترسره کړي. هغه لکه څنګه په کلیو محله کې جنازه پیښیږي معتکف نسي کولی چې په جنازه کې ګډون وکړي. په کلیو محله کې یو مریض پیښیږي د هغه عیادت لازمي دی معتکف نسي ورتللی. په کلیو محل او د باندې په بازار کې نور داسې په عام المنفعه کارو کې د یو مسلمان ورور ضرورت پیدا کېږي چې ګډون پکښې وکړي معتکف ورور ورتللی نسي. دغه کارونه چې په ټولنه کې ترسره شول دی خو په مسجد کې ناست دی الله یې ثوابونه وله ورکوي. په جنازې کې ګډون ده نه دی کړی الله یې ثواب وله ورکوي. د عام المنفعه کارونو د ضرورت ته پوره کولو لپاره د څه نه دي کړي الله عز وجل یې ثواب وله ورکوي. د مسلمان ورور عیادت ته نه دی کړي الله عز وجل یې ثواب وله ورکوي. دا دوم امتیاز دی چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د معتکف په اړه باندې. بل حدیث د ابن عباس رضی الله عنه چې انه كان معتکفا في مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتاه رجل فسلم عليه الحدیث. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو ورځ په نبوي مسجد کې معتکف یو سړی ورته راغلی سلام یې ورته ووایه. د سلام ویلو نه وروسته بیا کښېنستی. کله چې دا سړی کښېنستی ابن عباس رضی الله عنه ورته متوجه سو هغه سړی ډېر غمګینه او پریشانه و. نو عباس رضی الله عنه خبرې ورسره وکړل چې ای سړی ته ما ته ډېر زهیر معلومېږي او ډېر غمجن راته معلومېږي وجه چې هغه سړی ورته وایي
ای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اکا زویه، ما ته یو مشکل را پیش دی، هغه دا چې د یو چا پر ما باندې پیسې باندې دي، هغه وخت یې را باندې پوره سوی دی، نور نو نه هغه سړی ما ته انتظار کوي، وخت نه راکوي، او نه زما سره پیسې شته چې هغه سړی دا زما لپاره یو ستر مشکل دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه ورته وویل چې ستا خوښه ده چې زه ستا سره ولاړ سم او هغه سړي ته په خپله خوله باندې ووایم چې تا ته نور وخت درکړي؟ هغه سړي ورته وویل چې دا خو ډېره ښه خبره ده، او هغه سړی ستا احترام کوي، هغه سړی ستا په خوله باندې ما ته نور وخت راکوي، ستا به زما سره ستره همکاري وي. نو ابن عباس رضی الله عنه معتکف و، د نبوي مسجد څخه ورسره راووتې. کله چې د نبوي مسجد څخه راووتې نو هغه سړی ورته وویله چې ای ابن عباسه، تا خپل اعتکاف هیر کړی چې ته زما سره د مسجد د باندې راووتلې؟ ابن عباس رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې زما چې د دغه قبر په خاوند باندې قسم وي چې ما د دغه قبر د خاوند څخه اورېدلی دي چې د مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي هر هغه مسلمان ورور چې د بل مسلمان ورور د مشکل د حلولو لپاره ولاړ سي، الله جل جلاله د لسو کالو د اعتکاف ثواب وله ورکوي. او که چیرې یو سړی یوه ورځ اعتکاف وکړي د الله جل جلاله د رضا لپاره او د الله جل جلاله د خوشحاله کولو راضي کولو لپاره، یوه ورځ الله جل جلاله به د ده او د دوزخ تر مابین 3 خندقه جوړ کړي، او د هر خندق لوالی به دومره زیات وي لکه د اسمان او د مځکې منځ. نو په دا حدیث کې څو خبرو ته اشاره ده. یوه خبره دا ده چې د مسلمان ورور احتیاج پوره کول دا څومره غټ اهمیت لري چې ابن عباس رضی الله عنه اعتکاف ورته ماتوي او بیا یې وروسته د اعتکاف قضا بیرته راوړي. دا تېر کړی اعتکاف خو یې دی، بیا بل وارې د سره څخه د ټوله اعتکاف چې د پر ځان لازم ګڼلی و د هغه قضا راوړي. د هغه نه وروسته د دې سره سره بیا د مسلمان ورور حاجت پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې د مسلمان ورور حاجت پوره کول ډېر زیات اهتمام لري. او دوهمه خبره دا ده چې په دې حدیث کې د اعتکاف اهمیت ثابتېږي. د اعتکاف اهمیت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه وینا څخه ثابت سو چې یو څوک یوه ورځ اعتکاف وکړي الله جل جلاله به د ده او د دوزخ تر مابین 3 خندقه جوړ کړي. هر خندق به دومره غټ وي لکه د مځکې او د اسمان منځ. د دې مطلب دا دی چې د دا کس دوزخ ته تلل ناشوني دي، یعنې دغه کس دوزخ ته بیخي تللی نسي. دا څومره غټه خبره ده. نو چې د اعتکاف یوه ورځ ثواب دومره زیات دی، که چیرې یو څوک د روژې په آخرو 10 ورځو کې ټوله 10 ورځې اعتکاف ترسره کړي بیا به یې ثواب څومره زیات وي. او بله خبره لا دا ده لکه مخکې چې ما وویله چې د لږ لږ اعتکاف څخه ډېر غټ اعتکاف جوړېږي. که چیرې یو سړی مسجد ته راداخلېږي د څه نیت په اعتکاف وکړي، دومره قدر وخت اعتکاف نیت وکړي چې دی په مسجد کې پاتېږي 1/2 ساعت یا 3 پاوه یا 20 دقیقې چې دی سنت کوي، بیا وروسته لمونځ په جماعت کوي، وروسته بیا سنت کوي کوه، او یا وروسته تسبیحات وایي، یا نفل مخکې یا وروسته تحیت المسجد کوي. په دغه وخت کې چې څومره دقیقې تېرېږي دغه دقیقې دی د اعتکاف نیت وکړي په هر لمانځه کې، 1 لمونځ 2 لمونځه 4 لمونځه 5 لمونځونه د هر مؤمن مسلمان ورور په مسجد کې وي. نو 5 واره دی د اعتکاف نیت په یوه ورځ کې کوي. د دغه 5 لمونځو وختونه چې سره راجمع کړي ډېر غټ وخت ځینې جوړېږي. او که چیرې د هفتې د سره راجمع کړي بیا بیخي غټ وخت ځینې جوړېږي. که د میاشتې او د کال د ځینې راجمع کړي نو بیا هفتې ځینې جوړېږي. یعنې یو سړی چې هر لمانځه ته داخلیږي او نیت ته اعتکاف کوي ټول عمر یې دا عادت وي، نو ده به کلونه اعتکاف کړی وي. او حال دا چې د یوې ورځې اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې طبراني، بیهقي، حاکم او ترغیب را نقل کړی، په دا حدیث کې راغلی دی چې د یوې ورځې فضیلت یې دومرې زیات دی چې یو مؤمن مسلمان یوه ورځ اعتکاف وکړي د ده او د دوزخ تر مابین به 3 خندقه جوړ سي، او هر خندق به دومرې غټ وي لکه د مځکې او د اسمان منځ. که چیرې دا کار ترسره کړي دا به څومره غټه او غټ فضیلت یو مؤمن مسلمان ورور لاسته راوړي.
او که چیرې یوه مسلمانه خور دغسې کار ترسره کړي، په خپل کور کې په خپل د اوسېدو په خونه کې یو خاص ځای د لمانځه لپاره وټاکي، هغه د دې مسجد دی. الله جل جلاله هغه هم دې ثواب وله ورکوي لکه یو مؤمن مسلمان ورور چې په مسجد کې لمونځ کوي. نو دا د دې فضیلت دی. په دغه ځای کې چې دغه مسلمانه خور اعتکاف ترسره کړي د روژې دغه اخرې 10 ورځې، بلکې هر وخت چې دا وخت پیدا کړي، یوه شپه، یوه ورځ، یو ساعت، هفته، میاشت اعتکاف ترسره کړي، یا مؤمن مسلمان ورور دغه 10 ورځې خامخا د اعتکاف لپاره ټاکلي نه دي، بلکې په ابتدا په شروع کې ما د اعتکاف 3 ډولونه بیان کړله. یو واجب اعتکاف و، یو سنت موقت اعتکاف و. نفل اعتکاف نه ټاکلی وخت لري نه ټاکلی اندازه لري، هر څومره وخت چې ته وغواړې اعتکاف کولی سې. د یارانو پر مذهب باندې او فتوا هم د یارانو پر قول ده. نو په دې منظور باندې هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې دغه ګټې لاسته راوړي. مخکې ما څه خبره وکړله چې د ګټې لپاره د دنیا د کسب د ترسره کولو لپاره هر سړی کوشش کوي چې ډېر هوسا کسب زده کړي او داسې کسب زده کړي چې ګټه یې زیاته وي او هوسا وي. د آخرت لپاره دی دا اعتکاف کول. دا څومره اسانه کسب دی او څومره ډېره ګټه یې ده. نو تر دې ګټې باید مؤمن مسلمان تېر نسي. او که چیرې یو مؤمن مسلمان ورور بې پروا اوسېږي، فقط لمونځ او اودس روژه د یو عادت په نیت باندې کوي، د شپې ټوله شپه په بانډارونو مجلسونو تېروي، د ورځ ټوله په خرافاتو په خوبونو باندې تېروي. لکه د روژې اهمیت چې څومره زیات دی، نفلي عبادت پکښې زیات دی، هغه پر اهتمام باید په څو چنده زیات اهتمام وله ورکول سي. ځکه په فرضي میاشت کې د روژې په میاشت کې د نفل عبادت دومره زیات ثواب لري لکه فرض، او فرض عبادت داسې ثواب لري لکه 80 فرضه چې وکړي. نو دا به بدبختي وي که چیرې د یو سړي څخه د روژې په وجه باندې فرضي اعمال لا خراب سوي وي. که څه هم په حدیثو کې پر نفلي اعمالو باندې هم زیات ټینګار سوی دی چې په دې میاشت کې تاسو نفلي اعمال هم ترسره کوئ، ځکه په دغه میاشت کې نفلي عمل دومره ثواب لري لکه فرضي عمل. او که خدای مکه فرضي اعمالو ته هم ټکر رسېدلی وي، صدمه رسېدلی وي، لکه زموږ ځینې ورونه کله چې روژې میاشت راسي نو پیشلمۍ چې تر وکړي د سهار لمونځ د پیشلمي په قرباني باندې داسې خراب سي. ښه سړی نو دا دی چې کور یې وکړي او د اکثرو خلکو څخه بیخي قضا سي، وایي ځه نو خو پیشلمۍ مې وکړي، بیا دویم وارې نه سم راکښېنستلی. او د ماښام لمونځ بیا د روژه مات په افتخار باندې یا داسې چابک ترسره سي او یا بیخي قضا سي، مکرو وخت ته ولاړ سي. او د ماخستن لمونځ بیا په دې وجه باندې چې دوی تراویح کوي تر وخت رامخکې کې، او حال دا چې په ماخستن په لمانځه کې ځنډ دا بهتر دی، فضیلت لري. او د مازدیګر او د ماپښین لمونځ د روژه ماتو د برابرولو په نیت یا د خوبو په نیت هغه هم فوت سوي. سبحان الله، دا به ډېره بدبختي وي چې فرضونو ته لا دومرې صدمه رسېدلې وي. حال دا چې نفلي اعمال باید په ډېر اهتمام سره ترسره سي. خبرې ډېرې دي، وخت لږ دی، نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د دغه میاشتې هغه اخرې ورځې دي، هره لحظه هره ثانیه یې د بې شمېره ګټو ډکه ده. نو دا یوه ثانیه بې ځایه تېره نه کړو، یو څه لاسته راوړنې پکښې وکړو، اعتکاف ترسره کړو چې دغه ورځې ډېرې بهترینې ورځې دي. دا نه معنا چې د 21 ورځ ما څه تېره سوې ده اوس نو اعتکاف نه کېږي. یو ساعت هم اعتکاف کېدلی چې دا اوس ماپښین ورته راسه اعتکاف ته، نن شپه اعتکاف وکړه، تر اختر یې وکړه. ټوله مسلمانان ورونه دي، ټوله د دې اهتمام وکړي. زموږ مسلمانې خویندې دي په دغه ورځو کې په دغه شپو کې په کورو کې د لمانځه ځای وټاکي، هغه یې مسجد کې هلته د اعتکاف وباسي، د هغه ګټې 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 دې لاسته راوړي او خالي لاس دې ولاړه نه سي. نو الله عز وجل دې په خپل توفیق سره موږ ونازوي. دا کارونه هم د الله په توفیق کېږي. نو الله جل جلاله پر موږ ډېر انعامات کړي دي، دا به یو بل انعام وي چې توفیق راکړي تر څو خالي لاس ولاړ نه سو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. هم و احمد ته د درنو جرمو غفران غواړو، هم و احمد ته د درنو جرمو غفران غواړو. مسیح په محشر رانه جدا در رمضان نشتی ډېر وخت انتظار و مرحبا. در رمضان نشتی کړم مې د زړونو رویش بیا. در رمضان نشتی ډېر وخت انتظار و مرحبا. در
کړه مومي د زړونو روش بیا